یو فرضي هغه زما د ګوره پوښتنو جواب نه راکړي، پته کې راشي څه خبره چې ستا د نه پوښتنو نو جواب زه راکړي. ستاسو څخه سوال ګوره لرم. مشره، یو یو- شی به ټارچر یو ګوره مشره، یو فرضي کرښی او یو چې دی تخیلي کرښی. کله چې زه درته وایم چې دا تخیلي کرښه ده، زه نه پوهېږم دا څوک دا چا راپورته کړي. ضیا صاحب خیر، زه بښنه غواړم، زه درنه ښکته کېږم. نه، نه، تاسو زه د به نه ماران ښکته کورکۍ، کېږم. ځکه زه د ټیک ټاک د خریمو سره نه غږېږم. ښه وخت ولرئ. الله نه، نه، محمد نه. صاحب. خو به نه خدای ځې. پامان. باندې باندې کې مارنګ ما ښکته کړه چې تا سره خبرې کوم. ته زما میلمه یې. که ته ما ته وایې زه ښکته کېږم، لیوسا به سره خبره وکړي. که ما ته وایې چې لیوسا ته وایې، لیوسا ته به زه ریکویسټ وکړم، دغه به ورته وکړم، هغه به ښکته. نن زه تا پرېږدم، نن زه ستا نه کنسپټ کلیر کوم. ستا غوندې افغان مونږ ته په ټولو افغانانو کې په لر او بر وطن کې ډېر په ګرانه ملوي. او ته چې کم کانفیډنس لرې، کم علم لرې، هغه مونږ نه لرو. د دې په وجه موږ ستا نه ځان پوهول غواړو. نو په دې وجه باندې ما ستا نه یو څو پوښتنې لرم. زه خپل شعوري توګه باندې ځان پوهول غواړم. په دې وجه ما ستا نه ساده پوښتنه وکړه چې ډیورنډ کرښه کله راښکلې شوې وه. اوس ته یې منې نه منې دا ځان له دې دي. ما ستا نه پوښتنه ته یې نه جوابونه غواړې، دا ستا خوښه ده. دا راته ووایې ته وایې چېرته په پښتو نه پوهېږې. دا راته ګوره ووایې مشره، ستا په پښتو کې یو منټ پښتو ته پرېږده، راځم. زه دا د ډیورنډ دا خبره ته خو در ووایې چې ختمه په کم کړم. ډیورنډ خبره ختمه شوه. نه نه ده هغې وجه ختمه. ته ته جواب صبر وکړه مشره. ګوره ته داسې کوې ښه، ښه. ته پوښتنه کوې، ګورې چې آیا شکیب جواب لري که نه. کله چې پوهېږي چې شکیب جواب لري بیا نه اورم. د هغې موضوع نه زه ځان تېروي چې دلته خلکو ته ونه شرمېږي، بله پوښتنه شروع کوي. ستا نیت دا نه دی چې خلک پوه شي، ستا نیت دا دی چې ما بند راولي. یو زما په دوم، نیت قضاوت مه کوه، به خلک یې خلکو ته به زه اوس پوهېږي. دلیل درته وایم. دوم مونږ پرېکړه وکړه چې ما تا به عادلانه بحث کوو، پکې د ټیک ټاک خریمه راپورته کړه. دریم، اوس د زما میک بند کړه، نه پوهېږم چا بند کړه، ځکه تاسو وروسته لا احساساتي کېږئ. پس زه څو شیان عرض لرم. پوښتنه دا وه چې د ډیورنډ کرښه کله رامنځته شوه. زه درته وایم چې د مونږ د افغانانو د اصیل تاریخ په اساس مونږ د ډیورنډ کرښه تخیلي بولو، فرضي نه بولو. د تخیلي معنا څه شی ده؟ ډیورنډ یو لاپوک د انګلستان، د به هر ځای کې لاپې وهلې، او د لاپو په اساس یوه ورځ ویلي چې ما افغانستان او پاکستان سره وویشه. یعنې ډیورنډ د انګلستان ډاکټر شکیب وپوه شو. نه دا اوس تاسو توهین کوئ مشره، او توهین ماته زده دی ضیا صاحب. یو لکه ګپ در سره لګوم. نه نه، زه شرابي نه یم، زما خوله کږه نه ده. زه په باز کې ځان ته څپېړې نه ورکوم. زه په باز کې خلکو ته د خر تناسلي آلات نه یادوم. زه په باز کې رواني نه یم. زه د هغه ګلخانانو نه یم چې نه مې افغان مني، نه مې ګلخان مني. زه هغه انسان نه یم چې د رواني تکلیف د لاسمې د خولې شکل او پوز کوږ شوی دی. زه یو ځل بیا هم وایم، هر هغه څوک چې ما سره صبر ستا ته یو څه وایم ضیا صاحب، زه پوهېږم چې ته غواړې سپک بحث وکړې، زه پوهېږم چې ته غواړې ما احساساتي کړې، زما د خولې نه سپکې خبرې واورې. زه تا سره ګپ نه لرم. زه د شرابیانو په بنډار کې نه یم ناست، زه چرسي نه یم، زه لډوباز نه یم، زه قمارباز نه یم. ګلخانان به په سیاست کې ګپ لګوي، مونږ ګپ نه لګوو. زه د اقبال پلازا چکیده نه یم، زه بوبوي نسل نه یم. پس لطفا په احترام غږېږه، په احترام غږېږه. د اصولو په اساس مې درته ویلي، ما سره ډیر په پام غږېږه. او هر کله چې یو بد کوي، بیا د ژوند نه زړه بدوم، بیرته راشه خپل هغه فیک کرکټر ته دې ادبي بحث شروع کړه. مهرباني پوښتنې ته جواب ادب سره. ډاکټر شکیب محترم صاحب دا راته ووایه چې تاسو د پښتو یو تذکره وکړه. اول خو زما د خولې په باره کې تاسو ذکر وکړو. زما خوله ګوره سیده ده او که نه؟ ما ته سیده نه ښکاري. او که چېرته د یو ډاکټر په توګه غواړي، اوس دې ته راوړم. اوس که ستا سترګه یو بلې یو ښکته یي، خو زه نه یم ذمهواره که نه، په دې خو نه زه ګوره تا پوښتنه وکړه، پرېږده چې جواب درکړم. خلک به قضاوت وکړي. پرېږده چې جواب درکړم. د یو ډاکټر په توګه زه درته وایم مشره، ستا خوله د دې د خاطره کږه نه ده چې پیدایشي کوږ خولې وي. زه فکر کوم خوله دې ځکه کږه ده چې دا د سټرس د لاسه ده. او زه وایم که زه د یو ډاکټر په توګه مشوره درکوم، که ته غواړې چې خوله دې سیده شي، لږ څه د باندې وځه، لږ څه تمرین کوه. وګوره هغه شاته او تا کې د خولې کوم اکسرسایز دی چې ته جیم ته ځې، د هغې راته یو دقیقه جان، ګوره دغه